ذبیح الله مجاهد د خپلې دندې نه ګوښه شو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیالۍ له دندې لرې شو. باختر دولتي خبري اژانس چې خپرونې د طالبانو د حکومت په واک کې دي لیکلي چې مولوي حیات الله مهاجر فرعي نن یکشنبه د زمري پر 30مه نیټه رسما د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دنده پیل کړه. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.